دا ستا خپله دا د دې یو زوی دا د دې بل زوی او دا د دې بل زوی څلور زمن درې زمن او یو ستا خیر یوسف صحیح شو الله تعالی دې جنتونه درته په نصیب عزتمن شي دا دلته کېده د څلور د هر یو زوی لپاره د ګنډلو پیسې السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله څنګه جوړ بخیر صحت دی ښه دی شکر دی الله څه دی ماشاءالله دومره دا د خپله جوړه کړې رښتیا وایه که په چا دې جوړ کړی نه کنه دا په هندوستان کې جوړ شوی دی او ما ته راغلی عجیبه ده هندوستان کې جوړ شوی دلته راغلی چا درلېږلی دا بیا نور چا دلته راغوښتی و بیا ما د هغه سرې نه راوخت ښه په پیسو ستړی کېږي نه نه کنه څنګه نه ستړی کېږي زور نه وي که ته ورسره خوشحاله وروره داسې دی وایي بې زحمته راحت نشته زما وروره چې زحمت ونه کړي نو خو خامخا راحت به پکې نه لږ زحمت غواړي بیا به راحت د سپینه ږیره زحمت ضروري شکر د الله نه راوباسم چې زما په پښو او لاسو کې دومره طاقت اچولی چې زه خپل د کورنۍ لپاره یو دوه ګولې ډوډۍ کوم ستا ته رزق الله تعالی په دې بوتلو کې لیکلی بس په دغه کې تړلی دی زه د ده نه راضي یم او ځای دې رانه راضي شي الله دې رانه راضي شي الله دې رانه راضي شي هر څه به خیر بس یو هغه موږ نه راضي که نه بس صرف هغه د ځان نه راضي غواړم چې هغه رانه راضي شي دا فکر کوم چې ټول دنیا پروردګار ماله راکړي دې ته وایي عقیده باور یقین په الله باندې څو بچي دي بچې مې تقریبا څلور پنځه مې بچې دي څلور مې لوڼې څو درې مې لوڼې دي څلور مې بچې اووه نفره او یو ښځه خاوند دی اووه کسه جامې د اختر کې ځان ته کړي که نه سم کړي څنګه دغه تر دغه پورې د دغه وخته پورې خو مې ولکه څه کړي ځان ته ځان ته یا ولې چې دومره قدرت نشته فلحال اقتصاد بالکل ضعیفه دی خو بیا هم د الله تعالی نه راضي و دا ژوند چلېږي د ژوند ربط اوړي راوړي که نه راوړي په دغه باندې ډېر خوشحاله یو راضي ته چې دومره خوشحاله یې ښه نو الله تعالی هم زه خدا زه کوم طرف نه راولېږلم چې دا ما دې بنده ته ورشه دا زما نه ډېر شکرګزاره دی نو زه چېرته او ته چېرته او ستا د بایسکل او زما موټر دا ستا دغه خبرې دی چې هغه ذات موږ ګیر هم کړی وم درولې بېشکه چې دغه ذات هغه مهربانه ذات دی چې هغه ته وایي چې الله صمد هغه بېنیازه دی هغه هېڅ چا ته محتاج نه دی ټول عالم دته محتاج دی که کافر دی او که مسلمان دی لږ صبر وکړه ما مخکې درته ویل چې هغه ذات زه دلته راولېږلم چې دا زما بنده نوم دې څه دی محمد نعیم کاکا داسې روان دی دا زما بنده دی او ډېر ما ته داسې نږدې دی معلومېږي د ځکه خبرو نه دا ستا خپله دا د دې یو زوی دا د دې بل زوی او دا د دې بل زوی څلور زمن درې زمن او یو ستا خیر یوسف صحیح شو الله تعالی دې جنتونه درته په نصیب عزتمن شي دا دلته کېده او یو دوه درې د څلور د هر یو زوی لپاره د ګنډلو پیسې پروردګار عالم وایم درته د جنتونو فردوس په نصیب کړي الله تعالی دې هر مشکل او هر تکلیف تاسو ته اسانه کړي سره د جمیع المؤمنین اسلام چې اللهم امین دا غټه خبر ده چې کلمه ګوی د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د پروردګار دی نو هیڅ کله په دې دنیا کې هیڅ چا ته نه محتاج کېږي او د شریعت اسلام په مطابق باندې دی الله تعالی اول ما ته بیا د ټوله دنیا ته هدایت ونصیب اللهم امین من روانو په دې سړک باندې چېرته دغه کاکا مې ولیده په دې سپینه ږیره باندې دا هغه کار کې چې کوم کارونه به یې د ده زامن وکړي خدای نن سبا خپله لګیا او زحمت یې باسو په دې سخته ګرمۍ کې بس دی په دغه کې خپل رزق ګټي نو چې مخلصه یې او عقیده او باور دې په خپل رب وي او دا د ذهن کې راځي چې د دنیا مخلوق د نړۍ هېڅ هم نشي کولی رسو پورې د هغه یې ونه غواړي نو دغه سړي کې دا جوهر شته زه چې څنګه څنګه ودرېدلم د شروع کړه که زه نور هم غږوم دا ډېرې بهترینه خبرې کوي ویډیو اوږدېږي قرباني خو به دې نه یې کړې قدرت نه لرم ښه قدرت نه لري او الله تعالی دې قدرت راکړي
چې هر کال کې دا قرباني زه ورته ورکړم که د پسه مې ورنکړو خدای دې دومره توفیق راکړي چې د زامنو قرباني ورله لا حول ولا قوت. د زه نه د قربان اول زما سر پسې ټول کورنۍ مې ده د قربان. نو قرباني مو خپل افغانستان کې وکړي، دغسې خلک دا د دې حق دی. ستاسو هغه غوښه چې بهر کې خپل نه به اضافه وي خو نور خلک خو نه اخلي، هلته تقسیمات هم نه کوي. دا خلک ستاسو قربانیو ته محتاج دي، منتظر دي. موږ به انشاءالله همدغسې خلکو پسې ګرځو، دې ته به رسو. کاکا راتلونکي اختر دې مبارک وي، ښه ژوند درته غواړم، غم دې خدای مه راخلي. خیر دې مبارک شي، خدای پاک دې تاسو ته هم خوشحالي او خرمي او کامیابي ترلاسه کړي چې همیشه دغسې د غریب او غربت نه پوښتنې وکړئ او د دوی هر مشکل ته ورسوي. ډېره مننه. السلام علیکم. خدای په امان. السلام علیکم.